بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیخي نوی چپټر شروع شو. دا چپټر دی د ټربل شوټینګ. موږ لا تر اوسه پورې د پلس ورژن 15 چې کوم دی د هغې په کم کور کې لګیا او کور 1 کې لګیا. په دې کې یو بهترین سیس چې دی هغه دی ټربل شوټینګ، چې ته باید ټربل شوټینګ زده کړې. ګورې ګرانه، تاسو دا ټربل شوټینګ ډېر اورېدلی، ځکه موږ بس ټربل شوټینګ کورس ریکارډ کړی. تاسو ته پته شته که نه؟ وینډوز ټربل شوټینګ کې هم بلا شی کورس ریکارډ کړی. ګورې ګرانه، تاسو زه یو خبره وکړم. ټربل شوټینګ څه ته ویل کېږي؟ دا په نیټورک سایټ کې، آی ټي سایټ کې موږ خاص کن پر نیټورک کې موږ ډېر کاروو. ټربل شوټینګ ټربل معنا د مشکل او شوټ معنا د حلول. ټربل شوټینګ معنا دا ده د یو مشکل پیدا کول او د هغې حلول. د کوم ملګري چې پروګرامینګ کې کار کوي هغې هم دا لفظ کاروي، خو هغې ورته ډیبګینګ وایي. څه ورته وایي؟ ډیبګینګ. بګ وایي غلطۍ ته، مشکل ته. ډیبګ مشکل پیدا کول او حلول. زه د پروګرامینګ سایټ کې وایم تا کوډ کړی دی یو نیم سل کرښې کوډ دی کړی او تا له هغه آوټپوټ نه درکوي. تا ما پسې راوړه استاز مشکل دی، حل یې کړه. دې کې څه مشکل دی؟ ولې دا کوډ کار نه کوي؟ نو دا ډېر سخت کار دی چې زه د سر نه سیسټمیټک طریقې باندې انالیسز وکړم چې مشکل کوم ځای کې دا مشکل را پیدا کړم. فکر مو شته؟ د تره خلک بیا وایي اخوا که دا تو خوا سر نه بدله کوډ زه وکړم، دا سر نه بدله کوډ زه وکړم، دا صحیح طریقه ځکه تا مشکل حل نه شو کړی. د نمونې په ډول زه هیلپ ډیسک کې کار کوم، ستا په وینډوز کې یو کوچنی مشکل دی، آسان حل لاره ده دا وینډوز ان انسټال کا بیرته نه ګرځي سره دا حل لاره ده. آیا دا مشکل ته پیدا کړو؟ مشکل ته پیدا نه دا د سره بیا مخامخ دا خو لغمانې چلې غوندې وکړو. لغمانې چلې پیژنې نه دا ښه چل دی، دا پکارېږي. یو چل د آی ټي په دغه کې لغمانې چلې وښیم. ګورئ اکچولي دا یوه خبره ځکه ټوکه به وروسته وکړم، کیسه ډېره اهمه ده. هغه دا ده چې تاسو ګورئ، تاسو چې په یو ځای کې د آی ټي منیجر په توګه کار کوئ، هیلپ ډیسک په توګه کار کوئ یا بل څه، ګورئ یو خبره ته وکړم، تاسو نیټورک سره مینه لرئ که نه؟ نیټورکینګ کوئ که نه؟ تاسو نیټورکینګ فیلډ دی. دغه نیټورکینګ دې ته نه ویل کېږي چې ته څو کمپیوټر یې کنیکټ کوه سویچ ولګوه، دا نیټورکینګ شو. یا ته اکسس پوینټ ولګوه چې خلک انټرنیټ وکړي، دا نیټورکینګ شو. یا ته په سویچ کې ویلین کنفیګر کړه، دا نیټورکینګ شو. یا ته بي جي پي کنفیګر کړه، ای ایچ آر پي کنفیګر کړه. نه، اکچولي نیټورکینګ ته به د یو ارګنایزیشن سره کار کوي که نه؟ ښځه اول یو څو ورځې کې دا نیټورک کنفیګر کړي. نیټورک چې کنفیګر شو ستا کار ختم شو، ته وایې څه کې ځه که نه کور ته شړې ځه نو په مخه دې ښه ستا دنده وروسته شروع شوه. نیټورک خو دې را جوړ کړو که نه؟ دا نیټورک به ناغېړي کوي، دا به سرکشي کوي. اکچولي ستا فیلډ دغه دی. کله چې دا شي سرکشي شروع کړي دا ورته وي. اکچولي نیټورکینګ دې ته ویل کېږي چې کله ویلین سرغړي دغه شروع کړي، سرکشي شروع کړي. اکچولي نیټورکینګ دې ته ویل کېږي کله چې ای جی آر پي لیونتوب شروع کړي. کله چې دغه کار شروع شي ستا د نیټورکینګ کې دغه ځای کې ستا وظیفه دغه ځای کې شروع کړي. خپل وظیفه وپېژنه، نه دا نه چې نیټورک د سر نه را جوړ کړه. نیټورک سر نه جوړ کړه او 2 ورځې کې نیټورک را جوړ کړه، خبره ختمه شوه. بیا به ته کور ته ځې، ستا وظیفه ختمه شوه. نه، په دې نیټورک کې به دوامداره مشکلات راځي، ته به هغه حلوې او کله ناکله به یو کار هم کې هغه ټریک درته اوس ښایم. ښه، نو دا ټریک زده کړئ، دا مو په کار راځي. نو ټربل شوټینګ تاسو ته وایي ستا نیټورکینګ وظیفه ده. ستا نیټورکینګ وظیفه لایف ټایم وظیفه ده، 24 اور به ته دغه مشکلات اصلي ستا وظیفه په همدغه ټربل شوټینګ باندې ده. ښه، دا ټربل شوټینګ یوازې موږ نه کوو، سافټویر انجینیرینګ والا سایډ هم ټربل شوټینګ کوي. هغې هم زه تاسو ته یو مثال درکړم اوس. ښه، ټربل شوټینګ څومره اهم دی پوهېږې؟ دا سافټویر انجینیرینګ والا دې ته به مینټیننس وایي. څه ورته وایي؟ مینټیننس. موږ د ایم آی انسټیټیوټ له د یو ویب سایټ خبره کړې ده، یو کمپنۍ سره په کابل کې. صحیح ده، ویب سایټ راته جوړوي، هغه به ایل ایم ایس وي، منیجمنټ سیسټم به ستاسو نمرې به نو ټول ایل ایم ایس ته خېږي، دغه ته لرنینګ او دا به ویب سایټ مي او ایل ایم ایس به مي ایوریثینګ به تاسو خپل اکاونټ کې نمرې هلته ګورئ. په $600 مو سره خبره کړې، په څو؟ په $600 راته جوړوي. دا $600 د دوی هغه لومړنۍ خرچه ده، ځکه دوی ته به پروګرامران کېنولي، خرچه به کوي، هغې باندې به خوراک کوي، سیسټم اے سی به لګېدلي هغې ته ډېر ایوریثینګ آنلاین به پیمنټ هر څه به کوي. صحیح ده، $600. دا $600 د هغې دپاره ډېره کمه ګټه ده. ښه، ځکه دا لومړنۍ ګټه دا یې واخیستل. پوهېږې موږ ته یې ویلي دي که چېرې تاسو مینټیننس غواړئ، څه غواړئ؟ مینټیننس غواړئ هم د دې ویب سایټ، نو بیا به د مینټیننس دپاره هر کال $100 اضافه راکوئ. څو که نه غواړئ په مخامخ، که غواړئ هر کال همداسې دوامداره، دا $100 دوی دپاره بهترین ګټه ده. ځکه دوی خو زه یو کلان نه یم که نه، وروسته بل د کار به بله پروژه کوي، زما $100 به ورته مفت روان. دا مینټیننس کې څه کوي؟ همدا ویب سایټ دی، رن یې کړو، راته دا یو کار ختم شو که نه، سبا په دې ویب سایټ کې مشکل راغی، ا ټایپو، ا مسټیک، ان ایرر، زه یو څه باندې کلیک کوم
یو هغه څه اضافه کول ته اوس ترجمه ګورئ یو خبره ده داسې دی که نه د ویب سایټ کې یو لینک کار نه کوي یو سیس پکې کار نه کوي یو کوچنی ایرر پکې راغلی یا یو کوچنی یو سیس پکې اضافه کوي ملګري چې ویله د دې دپاره به زه څه ورکوم $100 یو دا دی چې ته مکمل چینجز راولي چې شي مکمل چینجز دا معنا چې تا یو بل نوی دغه دلته موږ سره 15 څانګې دي ته اوس که نه تا یو نوې څانګه واغېستله د دې دپاره هر څه بېلابېل منیج کوي ټول سیسټم د دې ځان ته پیسې ورکوي د مینټننس نه علاوه ځکه ته چینجز راولي مینټننس معنا هم د ایګزسټنسز کې اوس ته ووایه مینټننس څه معنا همدا ویب سایټ دی زه په بیک اپ اخلي نارملي یو ځل نه بیک اپ اخیستل پرېوستل دا مال څه ټربل شوټ دی مشکل راغلی که نه دا مشکل عموما داسې وي دا کوډ همدې کمپنۍ کړی نور خلک پرې بیا دومره په اسانۍ دې کوډ کې مشکل نشي پیدا کوي اوس به هغې راځي او دا ویب سایټ کې به ګوري چې ولې بیک اپ اخیستل او که نه نو هغه به دا څومره پر اگزامپل 50,000 شپږ زره لاینې کوډ کړی په دې کې به ورته ټربل شوټ به کوي که نه ګورو به چې دا مشکل په کوم ځای کې راغلی دی دې ته وایي مینټننس نو ټربل شوټینګ ډېر زیات اهم دی او ستا اصلي پوهه چېرته راځي خو یوه خبره ده د کتاب کې دا خبره لاندې ډېره زیاته لیکلې ده زه به تاسو ته دا دلته په انګلیسي کې دا خبرې لیکلي زه تاسو ته کوم ښه دا ټربل شوټینګ دلته لیکلي چې دا is a much of an art as it is a science trouble shoot یو ساينس دی چې دی یو ټیکنیکل سکل دی چې ته باید د استاد نه زده کړې دا خبره خو سره منې که نه اوس ته په وینډوز نه پوهېږې نو ته به دا ټربل شوټ وکولی شې ای ګرانه ته په وینډوز نه پوهېږې ته به ټربل شوټ وکولی شي ته په سویچ د سویچ هېڅ کنسپټ نه لرې ته په سویچ کې ټربل شوټ وکولی شي ته راوټر هېڅ کنسپټ نه لرې ته به ټربل شوټ وکولی شي اول دا ساينس دی دا زده کړه ده دا ټیکنیکل سکل دی چې ته باید له استاد زده کړې صحیح شوه خو د ترڅنګ دا آرټ هم دی یو هنر دی چې دی او هنر هله ښه کېږي چې ته څومره پریکټس کوې ته به دې یو سیسټمیټک way where you just need to get more experience to be good at it تا زده کړه وکړه دلته که نه تا ټربل شوټینګ دلته یو څیز زده کړو خو چې ته ورسره تر څو مخامخ شوی نه او خپله دې دا څیز خپله تجربه کړی نه هغونه به ته کمزوری په دې کې حالت کې زده کړه دې کړې ده څومره چې تاسو دا دغه راځي او تی ټربل شوټ کې سبا بیا راغی ته هغې نه ښه شي لنډه لار پیدا کړي نو څومره چې ته مخته ځې دا سکل که اول وخت کې تا دا سکل ترلاسه کړی وي تا ټربل شوټینګ نه وی کړی شاید هماغه وی خو ته چې څونه پکې مخته ځې لنډې لارې راوباسې دې ته وایي آرټ هنر دی څومره چې ته ډېر پکې ګوتې وهي هغومره به دا شاینینګ دی نو ټربل شوټینګ ګوره ګرانه هله ته به ښه ټربل شوټر کېږي چې اول دا زده کړی وکړي او بل وروسته یې بیا حل لارې پیدا کړي ایکسپیرینس متوجه شئ که نه یار بل ګرانه کله چې تاسو ټربل شوټینګ کوئ داسې نه ده چې ته رالې مشکل څه دی حل که او خبره ختمه نه ټربل شوټینګ خپل سیسټمیټک طریقه لري چې لري چې هغه تاسو زده کړئ د نمونې په ډول یو نفر تا ته وایي ګوره زه یو مشکل څنګه حلوم یو نفر ما ته وایي استاد محترم دا چارجر مې د کمپیوټر سره وصل کوم کمپیوټر مې چې دی چارج اخلي که ستاسو فکر وي او ډکېږي نه اوس دلته تا مشکل دی دا به ته ټربل شوټ کې دا به ته سیسټمیټک وی باندې ټربل شوټ کې په ترتیب وروره کیدای شي د مشکل دی په دې چارجر کې ته راوله بل چارجر پلګ کا ابل چارجر کې پلګ او ولا یار وسم مشکل دی یعنی مشکل د چارجر نه دی خداستا چارجر والا ته بل کمپیوټر سره پلګ کا چې هغه سره کوم کار کوي ولا ابل ته کار کوي نو مشکل د چارجر نه دی خاور داسې کار وکړه ته د کمپیوټر ته بیټري چینج کا کېدای شي مشکل د بیټري وي چارجر هم چینج شو بیټري هم چینج شو مشکل حل نه شو کېدای شي د کمپیوټر د چارجینګ ایسې خراب وي اوس به هغه چینج کړو به وګورو ته په سیسټمیټک وی راځي یو لاره به تعقیب کوي یو دا خبره دا د کتاب کې دلته لیکلي ښه زه تاسو ته دا بیا ټول ښایم بل یوه خبره دا زده کړئ ګرانه هر کله چې ټربل شوټینګ کوئ په یو وخت کې به یو مشکل ټربل شوټ کوئ ځکه چې تا ته پته ولګېږي چې زه دا یو مشکل ټربل شوټ کوم کومې حل لارې مې کار ورکړو ګورئ یو مشکل راغلی تا دا حل لاره چې کړه کار ونکړو دا بله دې چې کړه دا درېیمه چې دې چې کړه کار یې ورکړو تا سره ذهن کې دا خبره راغله که نه چې څومې حل لارې درېیمه حل لارې کار ورکړو نو سبا چې بیا دا مشکل راځي ته بیا سر نه ټولې حل لارې لټوې درېیمه مشکل دې خبره ته مې فکر شته یو نو که تا په یو وخت کې درې مشکلات ټربل شوټینګ نه ورکړې تا ته به څه پته لګي دا مشکل د دې و که د هغه و بعضې وخت کې به یوه خبره بله زده کوئ دا د کتاب کې شته ښه یوه خبره بله دا ده چې بعضې وخت به خفه نه شئ تاسو به ځینې وخت کې لغماني چلی کوئ څه شی یا ورک دې ته موږ وایو ورک اراونډ څه شی دا لغماني چلی یا ورک اراونډ به کله کوئ پوهېږئ داسې دا اصلي د مشکل حل لاره نه ده ګوره رخي ځان نه رسې
وخت ځان ته پیدا کول دي یاره ډېر تکړه ګوره داسې اوس یو سرور دی په هغې باندې تا یو څه اپډیټ وکړل یو نوی سافټویر دی انسټال کړو د سره سرور مکمل بند شو هیک شو دغه شو جام شو هینګ شو نور مشکلات یې ورکړل سروسز نه ورکوي او ټول خلک چغې وایي مشکل اوس که ته دې ته کښېنې او د دې مشکل حل لاره وباسې تا نه 2-3 ساعته ونیسي او دا وخت دی رسمي او ټول خلک هسې ناست نو ته یې ورک اراونډ وکړه ورک اراونډ دا معنه کوم سافټویر چې در انسټال کړو ان انسټال یې کړه کوم کار چې دې کړی هغه بېرته ختم کړه بېرته به ټول خلک د نارمل سروس روان شي خو کله چې داسې وخت راغلی چې هلته زمونږ کارکوونکي کار نه کوي بیا یې راشه بېرته یې را انسټال کړه او بیا ورته کښېنې انویسټیګیشن وکړه چې ولې یار تا که څه مشکل چې دا کار کوي فکر مه شته لږ وخت دپاره ورک اراونډ وکړه دا داسې وي لکه ډاکټر ته چې کله مریض لاړ شي که نه او د دې مریض په دغه پوه نه شي چې پوه نه شي په مرض پوه نه شي بیا کومه دوا یې ورکوي ویټامین عموما ویټامیني ګولۍ ورکوي دغه ورکوي چې بس طاقت کې راشي چې طاقت کې راغلی خپله ښه کېږي دا موقتي څیز دی وا لکه مرض ریښې ته ځان ورسوه چې ته هم کله پوه نه شوې که دا ستر چل دی اوس هلته مشکلات دي ورک اراونډ وکړه وروسته بیا یې جوړ کړه که نه د نمونې په ډول دغه کمپیوټر دی دې کې زه درته ورک اراونډ وایم دا کمپیوټر دی دې کې وینډوز باندې بلو سکرین اف ډیت راغلی او ته چېرته روان یې ستا په دې کمپیوټر کې ډېره اهمه ډیټا ده اوس ته 10 دقیقو کې ځې اوس که دا ټربل شوټینګ کوم شاید باندې نیمه ګنټه ونیسي زه ستا دې کمپیوټر ته مستقیم زه لایو وینډوز کوم څه کوم ون ټایم لایو وینډوز کوم ستا کومه ډیټا پکار ده واله کمپیوټر ماته پرېږده ټربل شوټ کوم مړه په ارامه یو ټربل شوټینګ یوه خبره ټربل شوټینګ هغه څوک کوی شي چې پراخه سینه ولري څه ولري ډېر صبر به ولري تاسو ټربل شوټینګ تاسو کوئ که نه کله نه کله مشکل به راشي زه به هم پرې نه پوهېږم زه ما خو ډېر ټربل شوټینګ کړی زه هم پرې نه پوهېږم بیا به سره ته هم ناست یې زه هم ناست یم خو ستا په زړه تنګېږي او زما په زړه نه تنګېږي ځکه ټربل شوټینګ ته په زړه نه تنګېږي شاید دا 2 ورځې ونیسي شاید 3 ورځې ونیسي دا حل لاره ورته را پیدا کړې بس ته ما ته چلته بېته ورک اراونډ ورته کې ته څو ذره مشکل ټربل شوټ صحیح ده ها when troubleshooting you should assess every problem systematically and try to isolate the root cause yes there is a lot of art to troubleshooting and experience plays a part too وګوره troubleshooting یو art دی څومره چې په کار کې هغومره وخت کېږي او تا سره به څه وي تا سره به صبر به ډېر زیات در سره وي او ایکسپیرینس داسې ترلاسه کېږي تجربه چې څومره ډېر کار کوي وای او د دې به مختلف قسمه میتود دي چې لاندې به مونږ ووایو چې هر څوک په هر میتود سي که نه څوک هر میتود نه کار اخلي مشکل نشته یو کار دی ګرانه چې کله تا ته مشکلات راغله کله چې ته ټربل شوټینګ کې یو څو کار به کې اول نمبر کار به دا کې چې بیک اپ هر کله چې ته ټربل شوټینګ کې که نه کوشش به وکړې چې کومه ډیټا دې بیک اپ کړه کېدای شي ټربل شوټینګ پر مهال everything ختم شي او ډیټا خو تر ټولو ګوره د هر ارګنایزیشن لپاره تر ټولو اهمترینه څه شی دی د ډیوایسز نه مته ډیټا ډېر اهمه ځکه ډیټا به د ریکور کېږي ډیټا چې لاړه او ارګنایزیشن ټول کار په څه کوي په ډیټا کوي ځکه آل د ډیسیژن چې دی هغه په څه باندې بیس اون د ډیټا نو ډیټا لپاره به یو ځل بیک اپ اخلي یو بل یې پریورټایزینګ ټاسک ګرانه ټاسکونه پریورټایز کړي څه معنا ګوره تاسو ته تل تر ډاکټر وي یو مریض راغلی زکام دی بل د بام د سر نه رالوېدلی دی ته کوم یو مخکې کې د دې لپاره بیا خپلې طریقې دي ګرانه اولیت به هغې ته ورکوي چې کوم سیویریټي لیول یې جګ وي په دې خو تاسو پوهېږئ بل ګرانه ډاکومنټینګ یور پروسس دا خپله پروسه چې کوم تا چې کومه پروسه وکارول دا به څه کوې ته ګرانه دا به ځان سره لیکي تاسو ته مې دغه لپاره سافټ یو ویب سایټ ښودلی و که نه چې مونږ کله دغه واخلو ګرانه چې شی واخلو دلته یو ویب سایټ دی او ټکټ باندې خو پوهېږي که نه ویر از زوهوډسک او زوهوډسک ښه نړیوال ویب سایټ دی ټول دی او ډېر نور ټولز هم لري دا مونږ د ټکټ دپاره استعمالوو چې دپاره استعمالوو ګوره ګرانه ټکټ څه معنی تا ته نن یو مشکل راغلی دې مشکل ته څه شی وایي ټکټ دلته تا ټکټ اوپن کو دا ټکټ به څوک حلوي ته به یې حلوي تا دې مشکل ته حل لاره پیدا کړه که نه مشکل حل شو که نه دا ستا ټکټ دی ګوره ګټه څه کوي سبا چې دا مشکل بیا راغلی تا نه به هېر شوي ته به سرچ وکړې چې آیا یو کس انټرنیټ ته نه شو تللی دا مشکل حل شوی که نه د یو چا وای فای کار نه کوو دا مشکل مې څنګه حل کړی نو ټکټ به را اوپن کړې همغې نه جواب ورکړه ستا ټایم به بچت شي سیف شي یا که ته د ارګنایزیشن نه لاړې یا په دې ارګنایزیشن کې 3 هیلپ ډیسکه کار کوي ته د بل هیلپ ډیسک د نالج نه هم ګټه اخیستی شي
چې هغه دا مشکل څنګه حل کړي دې خبره ته فکر شته نو دلته یو ګوره څومره ښایسته صفایي لیکلي دي چې ګوره ګرانه هر څه ډاکومنټ کا مشکل څه تا څنګه حل کو ګوره دلته څه وایي but also the solution that you found the action that you tried and the outcome of each تا کمی حل لارې ولټولې دا کار ورنکو دا کار ورنکو دا کار ورنکو سولوشن دی کار ورکو بلا دا ټول ځان سره نوٹ کې صحیح ده ګرانه تر ټولو اهم ترین خبر اول نمبر سټپ چې تکله مشکل حلې identify the problem اول ځان ته مشکل مشخص کا وروره زما مشکل څه دی ته چې په خپل مشکل نه پوهېږې کنه دا مشکل به حل شي ته سرګردان یې ورو تعلیم نه کوې ولې نه کوې لا نه پوهېږم ته خو خپل مشکل پیدا کړه غربت دی زه یو حل لاره به راوسو نه خارج ته ځې څه مشکل څه دی ګور identifying the problem اول تر ټولو اهم ترینه خبره څه ده اوس ګوره دا څه وایي a famous quote یو البرټ انسټاین یو مشهور کوټ ویلی دی وایي if I had an hour to solve a problem I would spend 55 minutes on the problem and 5 minutes on the solution ای وروره البرټ انسټاین وایي که زه یو ګنټه ولرم چې یو مشکل حل کړم 55 منټه به خپله د دې مشکل په ریښې په پیدا کولو باندې ولګوم 15 دقیقې به په حل ولګوم دا ما د مشکل تا ته معلوم نه ګوره ته چې خپل کمپیوټر ته ناست یې که نه او یو مشکل پېښ شو دا خو ستا سترګو پر وړاندې د دې حل ته اسانه دی خو تا ته یو کلاینټ زنګ وایي د جلال آباد ته وایي چې ورجان دا مشکل دی نو هغه مشکل خو د هغه په مخکې حل شوی نو د هغې نه به دا معلومات ته اوس څنګه راخلي ډېر دقیق به دې راخلي دا اول به ته مشکل پیدا کړې د نمونې په ډول تا ته یو کلاینټ زنګ وایي ډیسټاپ کمپیوټر ته ناست ډیسټاپ کمپیوټر ته خو چې برق نه لګي که نه وایي کمپیوټر مې نه لګي ته ورته لګوې دا کار وکړه دا بیټري چیک کړه دا اخر کې ته وایي چې وروره تا پاور کنیکټر لګولی دی نه والا ما خو نه دی لګولی بیخ د شین شه خو د پاور کیبل خو ورکړه نو کمپیوټر څنګه ولګېږي فکر دې شته یعنې 55 منټه به ستا په پرابلم لګي 15 منټه به ته یوازې څومره چې پرابلم ته ښه راخلې که نه تا ته مې چې کله ته پهله ډس کې کار کوې ستا د خولې شولک باید ډېر جوړي څه شی د خولې ته باید جرارئ تاسو نه دا کیسه کړې وه که نه بعضې وخت کې ګوره ستا کره مېلمه راشي خبرې باید ته وکړې خبرې باید مېلمه وکړي ته باید مېلمه په خبرو راولې ځینې قربانه دي شرمناکې یا بل رقمي هغه مېلمه ته خبرې وباسي ګوره ته چې هیلپ ډیسک کې کار کوې که نه تا ته یو کلاینټ وویل چې ما مشکل دی هغه به دا خبره کوي زما مشکل دی بس کمپیوټر سره نه وصلېږم نه هغه ټیکنیکل نه دی هغه نه پوهېږي ډیټیل به دې ته راخلې دا بیل سکیل دی چې تی په زور راوخت ګوره دا مشکل کله نه پېښ شو تا څه وکړل کمپیوټر دې سره کوم ناغېړي کوي لږ نور معلومات هم راکړه سکرین شاټ یې هم راکړه دا هم راکړه تاسو چې کله ډاکټر ته لاړ شئ تاسو چې کله ډاکټر ته لاړ شئ ډاکټر تا نه پوښتنې کوي که نه سر دې درد دی نه زړه دې بد کېږي یس سر در باندې ګرځي خپې در باندې سپکې دي دا دي هغه دي دا ولې د دې نه هغه ځان ته یو دغه راوباسي دقسې یو سړی ډاکټر ته تللی و او هغې ډاکټر ته چې څه ناروغي ده لایم راته وایي د هغې ته هېڅ څه نه ته نه وایم ډاکټر صاحب زه ناروغ یم علاج راله وکړه دا نښې نښانې درته وایم په یو شرط چې پیس کې به ګزاره کوې که پیس کې ګزاره ونه کړي ګرځه پس خپله پیدا کړه اوس چې کله مریض ډاکټر ته خپله لایم ونه وایي ډاکټر به تداوي وکړي کلاینټ چې تا ته ونه وایي چې زما دا مشکل دی نه شي کولی سلوشن نه شي کولی تا سره کلاینټ ډېر کومک کوي نو ته به سکل لرې د دې چې خلکو نه معلومات راجګ کړي نو مشکل اول د ټولو اهم ترین څه شی دی د مشکل پیدا کول دا ډېره اهمه خبره ده whether or not he said that may be debate کته تا کلاینټ هم نه وایي دا زما مشکل دی کلاینټ به پرې نه پوهېږي ته به دا معلومات په زوره راخلې او چاته چې دا مشکل دی دلته څه وایي we're talking to a customer or user تا ته وویل چې مشکل خو به عموما کسټمر سره وي که نه نو many time you can defend the problem by asking questions to the user هغې نه به پوښتنې کوې ښه assure them that you are just trying to fix the problem but that they can probably help because they know what went on before going ځکه دا معلومات هغه سره رسي دا مشکل څه وخت راپېښ شو څنګه راپېښ شو کمپیوټر باندې لوډ ډېر راغلی د نمونې په ډول بعضې وخت دا کمپیوټر چې ډېر زر ګرم شي لوډ پې ډېر راشي اتومیټیکلی دا کمپیوټر هغه بلو سکرین ډېک ته ځي چې بند یې کړي لږ ساعت یې صبر ورته وکړي بیا بېرته ریسټارټ بېرته برابرېږي ته ورته دا مشکل ولې پېښ شو هغه به ته ولا ما اووه اته وینډوزګانې خلاص کړي کړکۍ اووه اته کړکۍ مې خلاص کړي وي څو پروګرامونه مې چالان کړي دي کې ولا کمپیوټر بند کړئ لس دقیقې مې بس برابرېږي ښه او ګوره یاد ساتئ ښه زیاتره ما چې څومره ټربل شوټینګ کتابونه کتلي هغه کې څه وایي ښه ډېر وخت به ستاسو مشکل په شي یو نارملي ریسټارټ دا یو کیون ډېر یو مشهور ټربل شوټر دی ډېر غټ
استاد دې زما هغه څه وایي کله چې هغه ټربل شوټینګ یو ویډیو جوړ کړی دا وایي یو کس ته زنګ وایي ورته هېڅ ورته نه وایي نارمل پلیز ریسټارټ بل ورته زنګ وایي ریسټارټ هغه ورته ډېرې خبرې وکړي دا ورته وایي ریسټارټ وکړه هغې ته بیخي وږم نږدي پوهېږم چې ریسټارټ سره څه نه څه کار کېږي ښه دلته یو ریل ورډ د ریل دنیا نه یو صحیح کیسه راغستې ده ښه دا په آی ټي کې یو مشهوره کیسه ده جوک غوندې ښکاري خو دا رښتینې شوې ده وایي یو کسټمر زنګ ووهلو یو ټیکنیکل سپورټ ته ورته ویل چې زما کمپیوټر نه لګېږي هغه وایي لګیا ډېر ټربل شوټینګ وروسته ورته ویله ورته د کمپیوټر بیک چیک کړه پاور سپلای منځنی نمبر دې ته ما ته هغه ووایه چې کله کمپیوټر پاور سپلای ته شاته مخ ور واړوي کتل وایي هولډ آن لږ صبر وکړه I need to get a flashlight. It is dark in here with the power out. کمپیوټر خو بیخي ګروپ نه دی لګولی چې او ما خو پاور سپلای کیبل بیخي نه دی ورکړی او هغه غریب باندې 20 دقیقې ټربل شوټینګ کړی فکر مشته داسې کله ناکله کېږي نو ته به څه کوې ګوره help clarify things by having the customer show you what the problem is هغه ته وایي مشکل څه دی ما ته وښایه بعضې خو به داسې مشکل به هغه نه وي چې هغه فکر کوي ځکه هغه ټیکنیکل نه پوهېږي هغه ټیکنیکل نه دی که نه مشکل به یو څیز هغه به بل څیز ته ورته وایي صحیح ده وایي دلته یو څو پوښتنې دي چې د کسټمر نه عموما کوی شي can you show me the problem the question is one of the best it is allow the user to show you ما ته دا مشکل ته ښودی شي practically how often does this happen دا مشکل څونه وخت کېږي واقع کېږي څونه ځل دپاره واقع کېږي this question establish whether the problem is a one time دا مشکل یو ځل واقع شو که هر وخت تاسو دا کار کېږي has any new hardware or software been installed تاسو وکړل نوی سافټویر دې انسټال کړو نوی کوم هارډویر دې انسټال کړو نوی ریم دې نوی انسټال کړی دی هغه ستا کمپیوټر سره کمپیټیبل نه دی غیر دې انسټال کړی دی صحیح ده یا دا کمپیوټر خو ریسنټلی موف شوی نه څه معنا دا کمپیوټر نن دې ځای کې سبا تا بل ډپارټمنټ ته تللی شاید هلته ډفرنټ فیلین وي شاید هلته ډفرنټ پورټ باندې کنیکټ شوی نو که تا کمپیوټر ځای چینج کړی بیا هم مشکلات کېدی شي کیش دلته یو وای فای پر کنیکټ شوی هلته بل وای فای پر نه کنیکټ کېږي آیا دا کمپیوټر خو بستا بل چا دی راغسته پلاس کې دې شغه په څه کړی بدل نه پر استعمال کړی have any other changes been made to the computer کې خو نور کوم نوې changes خو نه دی کړی نو دا پوښتنه به ترې ته حتما کوي بله دلته ټربل شوټینګ ځان ته کورس دی ښه چې کله غواړې هیلپ ډیسک چې دلته یو بل ریل لایف سینیریو نه هغه راغسته وایي ګوره کله چې تاسو یو مشکل حلوئ که نه تاسو ته هېڅوک هم ډېر معلومات نشي درکولی مګر هغه نفر چې د کمپیوټر ته په همدغه وخت کې ناست او دا هر څه یې ولیدل هغه نه ووایه وروره دا کمپیوټر تا څه کول چې دا کمپیوټر داسې لوستنو ډېر ته لاړ هغه وایي ما پرنټینګ کوو نو ته داسې کار کوی شي ښه اوس کمپیوټر کېدای شي روغ شوی وي خو ته د مشکل ریښې ته رسېږي که نه ته ځان ته دا سناریو خپله جوړوې تا په دې کمپیوټر څه کول چې دا مشکل پیدا شو ما پرنټینګ هم کوو او دا کار هم کوو ته به لاړ شې کمپیوټر به راوالې پرنټینګ به هم شروع شي او کار به هم شروع کړي چې دا به دا کار کوي که نه او سناریو به خپل ځان ته را جوړه کړي فکر دې شته خپله به ورته ناست کړي ګوري به چې دا څه واقع کېږي صحیح ده بل یو لږه وایي ښه ژبه به استعمال دلته د ښه ژبې مقصد ته ورڅونه ښایسته الفاظ یې استعمال کړي وایي ګوره کله چې د یو اینډ یوزر مشکل حل کوي که نه نو په اینډ یوزر به چغې نه وي او داسې به دې ته به داسې حس نه ورکوي که نه بې معلومات نه درکوي چې ځان یې دا وکړو یو سړي ته چا ویلي که نه دغه وایي چې نه ځي په شا به دې کوم چې نه خوري بیا به ما څه وکړم یو کس چا په زور اودس کړی چې راوړی مونځ مې درولې خو وخو به مې درې چې نه یې وایم دا به راته څوک وایي نه یې وایم بیخي هسې تش ودرېږم زه مې ته وایم چې اینډ یوزر ځان دغه کړي که نه وایي چې زه هېڅ معلومات نه ورکوم بیا ته څنګه په زوره راخلې داسې به ورته وایي ښه ژبه به استعمالوې بل داسې ژبه به استعمالوې کوشش وکړه چې دا مشکل د اینډ یوزر په زوره نه دی جوړ کړی داسې کوشش وکړه چې دا مشکل د کمپیوټر جوړ کړی داسې ورته نه وایي چې تا دا کمپیوټر څنګه خراب کړو دلته ښایسته مثال راغستی what was going on when the computer decided to not work دا مشکل داسې به را جوړ کړي داسې ورته نه وایي چې تا په دې باندې څه وکړل چې دا خراب کړل داسې کوشش به کوې دا جمله به داسې را جوړوې ورته وایي تا څه کار کول چې کله تا په دې کمپیوټر کې څه کار کوو چې کله کمپیوټر خپله کار پرېوځو یا کمپیوټر خرابتیا رامنځته کړه ما داسې دا جمله جوړوي چې مشکل تا نه دی کړی مشکل کمپیوټر کې دی خپله ځان خراب کړی دلته به لږ مساله صحیح ده نن دپاره بس دی دومره یوه خبره شاید زموږ د تقویتي دورې دا وروستنی کلاس وي نه تقویتي دورې وروسته خو بیا A+ مخکې وړو نو دلته به یو څو خبرې تاسو زه وکړم اول نمبر دا چې دا A+ ورژن 15 دی نو موږ کوشش کوو چې هلته A+ ورژن 14 کې موږ څه ټیچ کړي دي چې هغه بیا دلته ټیچ نه کړو یوه خبره بله دا یوه کنسپټ تاسو ته ما څو ځل ویلی بیا درته وایم چې ګوره A+ ورژن 14 نه چې موږ 15 ته راغلو د دې دا معنا نه ده چې ټول زوړ A+ ختم نه
په دې نوې پلس کې یو نوې څه راغلل د نمونې په ډول IP ورژن 6 پکې راغلی یا پکې ورچوالایزیشن راغلی یا پکې کلاود کمپیوټینګ راغلی ټول پکې 9% فرق هم نه راغلی یا 9% صحیح ده دومره فرق پکې نشته خو موږ کار داسې کار کوو چې د نوې سره راغلی دلته تدریسو خو یو کار زبلم کوم دومره سټیمنم زمانه نشته او دومره انرژي هم نشته او دومره شیمه هم نشته چې الته په پلس ورژن 14 کې څه تدریس کړي دلته بیا نه تدریسوم نو الته مدر بورډ تدریس کړي مدر بورډ کې څه چینجز نشته الته مې ریم تدریس کړي هغه ته بیا نه وایم ګوره تاسو به اول پلس ورژن 14 وګورئ بیا به راشي پلس ورژن 15 ته او دا چې اوس روان دی په پلس ورژن 15 کې زموږ یوازې کور 1 روان دی نو کو وخت وروسته موږ پیدا کوو ان شاء الله بیا به دا کور 1 کې څه پاتې دي که چېرته وروسته الله شي مرا کړه وخت راکو تقریبا دوره ختميږي نو بیا به موږ دې کار وکړو چې کوم شیان چې پاتې دي کور 1 کې دا به وایي بیا به کوټو صحیح ده ومن الله